د ما په بندخانو کې دومره بندیان نشته لکه تاسې ادامه یې تا په هېواد کې په زرهاو انسانان ورک دي څوک یې پوښتنه نشي کولی. پاکستان او ایران ته د طالبانو صبر تمام شو. متقي ورته سخت پیغورونه ورکړل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. آیا تا په خپل هېواد کې امنشمونه جوړ کړی؟ د طالبانو حکومت راتګ سره نړیوال او په ځانګړي ګاونډیان له طالبانو غوښتنه کوي چې ټول ګډونه حکومت دې جوړ او بشري حقونه دې مراعات کړي. که څه هم طالبان بار بار وایي چې حکومت ټول ګډونه او بشري حقونه یې رعایت کړي، خو ښکاري چې د ګاونډیانو قناعت یې نه دی حاصل کړی. څو ورځې وړاندې د ایران او پاکستان چارواکو یو ځل بیا ورته غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې د طالبانو صبر په تمامېدو دی. د طالبانو بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي کابل کې یوې غونډې کې د ایران بهرنی چارو وزیر ته په اشارې ویلي چې آیا تاسو حکومت ټول ګډونه دی. هغه زیاته کړې چې د افغانستان زندانونو کې لا دومره بندیان نشته چې څومره خلک ایراني حکومت اداموي. متقي همداراز پاکستان په ځواب کې ویلي د هغه هیواد چارواکي چې زرګونه بې ګناه خلک یې ورک کړي، مړي او ژوندي ورک دي، څنګه کولی شي چې دوی ته د بشري حقونو درس ورکړي. د متقي اشاره د پاکستان پوځ او استخباراتو لخوا د پښتنو او بلوچانو ورک کولو ته وه. همدارنګه د بهرني چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ نه کوي. امیر خان متقي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دیني علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته کړي دي. متقي که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جنګیالي او د افغانستان د ازادۍ جبهه د طالبانو وسلوال مخالفت کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.